اوهو ټول بوټي خراب شوي دي د دې نوکر سر روک شه هلکه نوکره دې خوا راشه خانجي تا ته چې ما پرون وې دې بوټو ته اوبه واچوه تا دې بوټو ته اوبه ولې نه دی اچولي یاره خانجي پرون ډېر تیز باران و نو ځکه مې ورته وانه چولې یشوده بیګله نو چې دومره تیز باران و نو چترۍ به دې وړوې که نه موټر دې صفا کړو او جی بس پوری شیشه که پوری شیشه مې کو بس کنه سبا که تیری چکر ته ځو مېرې ته او بس چې داسې صفا که که نه چې سم پړک وخي چې د لرې نه اشارېږي لرې نه د نوکره بار وشي چې دا اور څوک ته کي منډه که زر راځه یاره ما ورماته سلام علیکم علیکم الکه خان ته دی وای انیس وی چې د لګ گاډي می پکار دی راکا جی بس تاسو دلته ودرېږئ زه ورته وایم اوهو یار دا چا کراولی دی یاره خانجي انیس راغلی و لږ موټر مې پکار دی اوهو یار دوی خو زما د دې موټر نه هر ګاډۍ جوړه کړې ده هر سړی راځي موټر مې پکار دی موټر مې پکار دی داسې کار دی که نه ورته وایې خان چېرته بوتلې دی وایي نشته موټر صحیح ده منډه که لکه خان موټر بل خوا بوتلې دی نشته ها زه صحیح ده زه صحیح شو زه ورشي چې به یې وسکلي که نه اوهو وګوره ټول موټر نه رنګ تللی دی پیښ د دې خلکو روک شه هر سړی راځي زما موټر بوزي خرګاډۍ ته جوړه کړې نوکره او نوکره دې خوا راشه داسې کار دی که نه د نن نه پس چې څوک هم زما دا موټر غواړي که نه نو بس دا خبره به ورته کوي چې په ګیراج کې ولاړ دی که نه او نرې نرې هوا تې وځي صحیح ده صحیح شو او که نه دا پاک کمر دا سال دی نوکره ته ورشه بار چې دا څوک ورټکیا نوکره څوک وه یاره خانجي با یو جینۍ وه ستا تپوس یې رانه کړ نو تا ورته څه ووې ما ورته خانجي خو په ګیراج کې ولاړ دی او نرې نرې هوا تې وځي سم زور کوه سم سم هلکه نوکره دا راته ووایه که نه ما چې پرون په باتروم کې لامبل ته ما پسې څنګه ډارېک را دننه شولې یاره خانجي خفه نه شي ها ما وې کو دننه بیګم صاحب لامبي